سلامونه دوستانو ته مو دروغ بوایي کله چې زموږ ته په یوټیوب کې یا په بل ځای کې په بله ژبه باندې کومه ویډیو راشي دوستانو یعنې تر څنګ موږ ته یو فلم راشي هغه څنګه دوستانو زموږ کولی شو پښتو ته وژباړو یعنې دوستانو تاسو ته په یوټیوب کې یا په بل ځای کې دوستانو کوم فلم څه چې راشي هغه موږ څنګه کولی شو هغه موږ پښتو ژبې ته دوستانو وژباړو تر څنګ موږ ته انګلیسي کوم څه راشي په یوټیوب کې یا په بل څه کې دوستانو هغه څنګه موږ پښتو ژبې ته دوستانو ژباړلی شو نو د دې لپاره دوستانو دغه ویډیو تاسو تر پایه راسره وګورئ مثلا تاسو ګورئ دغه یوه سټوري ده دغه موږ څنګه کولی شو پښتو ژبې ته وژباړو چې دوی څنګه خبرې کوي په پښتو کې هلته دوستانو دوی څه سره وایي دغه مکمله طریقه مې دوستانو په همدغه ویډیو کې درته راوړې ده له ویډیو شروع کېدو مخکې دوستانو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ همدغه ویډیو ته دوستانو یو لایک ورکړئ راشئ زموږ همدغه ویډیو ته یو لایک دوستانو ورکړئ او دغه لایک باندې کلیک وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نورې ویډیوګانې هم دوستانو پر وخت تر تاسو دوستانو در ورسیږي او زموږ اف جي ټایپ یوټیوب چینل دوستانو هره ورځ در سره سره ځکه چې موږ هره ورځ ستاسو لپاره همدغه ډول ګټورې ویډیوګانې دوستانو راوړو د دې لپاره دوستانو یو اپلیکیشن ته ضرورت دی ما دغه تاسو لپاره مخکې هم معرفي کړی و خو په 2006 کې دوستانو نوی تاسو لپاره معرفي کوم یو نوې ویډیو دوستانو تاسو لپاره پرې راوړم چې ما ډېره پخوا یوه ویډیو په دې باندې جوړه کړې ده دوستانو چې هغه ډېره مخکې تللې دی دوستانو یعنې ډېره وایرل شوې دی په یوټیوب کې چې ستاسو لپاره به هغه ویډیو سایز تاسو مخکې ته هم درغلې وي خو نوې ویډیو دوستانو ډېر ملګري بیا نوې غوښتنه کوي وایي چې هغه اپلیکیشن زموږ لپاره کار نه کوي که نه وایي یا پخوانی و نو اوس دوستانو نوې ویډیو مې تاسو لپاره تیاره کړه د دغه اپلیکیشن لینک به زه تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم او که نه زموږ ټلګرام چینل کې به دغه اپلیکیشن دوستانو تاسو لپاره واچوم زموږ ټلګرام چینل هم دوستانو دغه تاسو ډاونلوډولی شئ او که نه وي د ویډیو په وروسته برخه کې تاسو لپاره دغه اپلیکیشن د ډاونلوډولو طریقه تاسو ته ښایم دوستانو نو را به شي همدغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې راخلاص کړئ کله مو چې راخلاص کړئ دوستانو د دې ورژن چې د 1.8 دی او را به شي دوستانو د دې تر څنګ دغه د نیو فکټور ورژن چې د 1.4 دی دغه مکمل سمداسې ښایي طریقه دی راځو دغلته دوستانو په لاندې برخه کې موږ تاسو ته یو د اوکې اپشن راکوي کله چې په دغه اوکې اپشن کلیک واخلو په دې کې دوستانو زموږ لپاره 2 ژبې دي اوس دوستانو یو چې دی پورګن لانګویج دی او بل چې دی نیټیو لانګویج دوستانو یعنې د دې لپاره دغه دی چې موږ د کومې ژبې ویډیو غواړو او کومې ژبې ته دوستانو وژباړو یعنې معنی مکمله دوستانو همدغه دی نو پورته چې تاسو موږ ته لیکلی دی دغه کورین ژبه دوستانو لیکلی دی راځو په لومړی دغه لاندې ژبه بدلوو انګلیسي او هلته بدلوو یو پښتو ته دوستانو ځکه چې هلته په پورته برخه کې چې کله ژبه بدلوو بیا دواړه انګلیسي راځي او دواړه انګلیسي به نه ښایي دوستانو راځو په دې کې تاسو کتلی شئ پښتو ژبه دوستانو تاسو دغه دی پکې کتلی شئ په دغه نیټ وی لانګویج کې پښتو ژبه دی راځو په همدغه باندې کلیک ورته اخلو پورته دوستانو په اتومات ډول انګریزي موږ ته ولیکله راځو په دغه نیکسټ اپشن دوستانو کلیک ورته اخلو کله مو چې په دغه نیکسټ اپشن دوستانو کلیک واخلو په دغه برخه کې همدغه ډیفالټ کې دوستانو ساته او راځو په دغه اوکې اپشن کلیک اخلو کله مو چې په دې اوکې کلیک واخلو دوستانو په دې کې هم راځو اوس تاسو دغه اوکې کوو یو وار دوستانو بیک کیږو او کټ کیږو لومړی دوستانو درته ښایم چې ستاسو موبایل دغه فایل باندې چې کلیک وکړئ په موبایل کې چې کومه ویډیو وي هغه تاسو پرمیشن وکړئ او تاسو هغه ویډیو ورته راواخلئ هغه هم ستاسو په پښتو ژبه دوستانو در ژباړي په پښتو باندې درته ژباړي دوستانو او په دې کې دوستانو د لیبرري اپشن دی تر څنګ یو هوم اپشن دی په دغه هوم اپشن کې دغه ویډیوګانې چې موږ دوستانو کومې راکړي دي دغه موږ ستاسو پښتو ته دوستانو ژباړلی شو او د دې تر څنګ موږ ته دوستانو پورته یو بل اپشن راکوي چې هغه یوټیوب دی چې ډېری دوستان همدغه وایي چې موږ ته په یوټیوب کې ویډیو راشي هغه څنګه دوستانو وژباړو نو په همدغه پورته یوټیوب برخه دوستانو موږ تاسو کلیک ورته اخلو کله چې په یوټیوب دوستانو کلیک واخلو موږ تاسو ډایرکټ یوټیوب ته بیایي دغه دوستانو زموږ یوټیوب شو په دې کې شارټ هم شته دوستانو او دغه د یو اپشن هم شته چې په دې کې تاسو اکاونټ هم جوړولی شئ تر څنګ راځو په د هوم برخه باندې دوستانو کلیک اخلو کله مو چې په هوم کلیک واخلو په دغه سر کې چې تاسو هر څه غواړئ تاسو سرچ کولی شئ کوم ویډیو تاسو غواړئ سرچ کولی شئ زه مثلا راځم دغه په دغه برخه کې دوستانو انګلیش دوستانو دلته انګلیش ورته نوشته کوم او دغه دوستانو زه پکې سرچ کوم تاسو ته به اوس وګورئ چې دغه د انګلیسي دوستانو ما پکې سرچ کړه
او زه راځم دغه د انګلیسي دغه لومړی ویډیو دوستانو راخلم او کله چې دغه دوستانو راواخیستله او دغه دوستانو په انګلیسي ژبه باندې دی خو دغه ما باندې دوستانو بیا کاپي رایټ راځي په همدې خاطر زه دغه ویډیو اواز سره دوستانو هغه کموم. ښه ما دوستانو د دې ویډیو اواز کم که اوس تاسو کتلی شئ په دې کې چې کومه خبره وکړي مثلا په دې کې دوستانو اوس تاسو ته زه ښیم دلته تاسو کتلی شئ کومه خبره چې وکړي هغه تاسو ته په دغه ځای کې په پښتو هم وي دوستانو په انګلیسي باندې هم وي. ښه دغه ویډیو دوستانو چې کله ودرو یا تاسو کله چې دغه ویډیو له سره کوئ مکمل تاسو ته به اوس وښایي کومه ژبه چې دوستانو وکړي او هلته په انګلیسي ژبه کې وکړي یا بل تاسو ته موږ تاسو دلته په پښتو کې هم دوستانو ښایي. دغه لومړی کې دغه پرمیژنې دي دغه مکمل دوی هغه طریقه درته ښایي دوستانو چې هغه طریقه ستاسو دوستانو دلته در سره دغه تاسو کتلی شئ دغه تاسو کاپي کولی هم شئ تاسو سلیکټ لیکئ کوم څه چې دوی په دغه ویډیو کې ویله مکمل تاسو دوستانو له ځانه سره کاپي کولی شئ. خو تاسو دوستانو ګورئ چې دلته یې پوښتنه کړې وه که نه چې I am fine thank and you همدغه شی دوستانو وایي ښه یم تاسو چېرته اوسېږئ where are you دوستانو وایي تاسو چېرته اوسېږئ. راځو نور هم دوستانو مخته پلي کوو ستاسو به دوستانو وګورئ تاسو کتلی شئ دوی چې هلته کومې خبرې په انګلیسي کې کوي هغه موږ ته په پښتو کې هم دوستانو دلته ژباړي. دغه دوستانو تاسو مکمله کتلی شئ داسې لاندې پسې راشئ مثلا زه دوستانو راځم بله ویډیو هم درته ښیم چې بله دغه ویډیو به هم وګورو دوستانو دغه هم لږ دوستانو کله چې تاسو ویډیو راواخلئ او بعضې دوستانو بیا ویل چې موږ ته کار نه کوي تاسو به منتظر کیږئ دا ستاسو نیټ پورې هم دوستانو تړاو لري که ستاسو نیټ کمزوری وي نو ستاسو دغه اپلیکیشن دوستانو بیا کار کوي خو لږ څه کمزوری نو که نیټ مو دوستانو مکمل صحیح وي او ښه کار کوي نو بیا تاسو دغه ویډیو تاسو ته په ډېرې اسانۍ سره دوستانو دغه اپلیکیشن ژباړلی شي. نو دلته دوستانو زما نیټ هم لږ څه نه څه ضعیف دی په همدې وجه باندې دغه ویډیو صحیح نه راخلي خو هغه لومړی ویډیو دوستانو تاسو ولته کله هم چې ویډیو باندې کلیک وایاست داسې دوستانو تاسو ورته منتظر شئ تر څو موږ ته ژباړلو آپشن دوستانو راکړي. ما تاسو ته وړاندې هم چې بعضې وخت په همدې خاطر باندې کار نه کوي چې زموږ نیټ دوستانو لږ څه نه څه ضعیف وي او بیا یې وانیمه داسې ویډیو دوستانو چې هغه دغه اپلیکیشن یې هم نه راخلي خو دغه دوستانو تاسو وکتل چې دغه لومړی ویډیو چې هغه موږ ته راواخیستل او موږ په دغه باندې دوستانو وژباړله په دې کې نور داسې خاص څه کار نشته دی. ښه دوستانو که تاسو چېرته په دې کې یو هندي موویز دوستانو سرچ کړئ هندي فلم سرچ کړئ هغه تاسو ته له لومړی دقیقې نه دوستانو تر وروستۍ پورې راخلي او دلته تاسو ته دوستانو په ښي طرف کې دلته لیکلي وي که نه مثلا دغه له 3 دقیقو او 14 ثانیو کې دوستانو دغه خبره شوې دی او 3 دقیقې 15 ثانیو کې دوستانو دغه خبره شوې دی هغوی شاوخوا چېرته پټ دي دوستانو دې تر څنګ په 3 دقیقې او 26 ثانیو کې دغه دواړه نه تښتي زه او دغه خبره شوې دی دغه دوستانو مکمل تاسو ته په دغه لاندې څخه کې دوستانو ښایي چې په دغه مووي کې کوم څه شوي دي دوستانو. ښه دوستانو دا چې زه دوستانو ویډیو نور نه اوږدوم صرف راځم دغه لاندې برخې ته دغه 3 خطونو باندې چې کلیک واخلئ او رابرشئ دغه سیټنګ برخې ته دوستانو کلیک واخلئ او په دې کې دغه پلی بټن چې دوستانو دې باندې چې کلیک واخلئ او تاسو کولی شئ دغه منځ ته کې ښي خواته او چپ خواته یې کوئ تر څنګ دوستانو دغه بټن دی دغه هم د بټن په اړه تر څنګ دغه د بټن سایز په اړه دی تاسو بټن هغه کلیک کولو څومره غواړئ او دغه پورته دوستانو نور سیټینګونه دي تاسو لپاره دي دغه مکمل تاسو پکې خپله دوستانو ترسره کړئ او خپله بیا وګورئ دوستانو ویډیو نه اوږدوم که بعضې وخت تاسو لپاره کار نه کولو دغه ویډیو چې کله راوایسته ژباړه نه کوله تاسو له دې څخه بیرته بیک ووځئ او سر نه به دوستانو ور دننه شئ که بیا هم نه کولې صرف کلیر ډیټا یې کوئ دوستانو او له سره ور دننه شئ د تر څنګ دغه جمع نشان چې د چې څومره تاسو پورته داسې بیا یې په دې کلیک اخلئ دغه دې سپیډ دوستانو زیاتېږي که څومره ځای او د دې سپیډ اواز وي هغه دوستانو کمیږي. نور دوستانو تاسو کتلی چې دغه مووي موږ دپاره دلته پښتو کې هم وایي او د دې تر څنګ دغه موږ ته په انګلیسي کې
پورته دوستانو په انګلیسي کې ولا نه پښتو کې وي او که تاسو په اردو کې فلم ګورئ تاسو هلته ژبه دوستانو تاسو ورته انتخابوئ چې کوم شي کې فلم ګورئ یا ویډیو سره ګورئ همغه ژبه تاسو ورته انتخابوئ په همغې ژبې کوم شی وي او تاسو لپاره په پښتو کې ژباړي دوستانو. نو دغه دوستانو طریقه وایي چې څنګه کولی شو د هرې ژبې ویډیو دوستانو یا فلم یا بل څه وي دوستانو هغه موږ پښتو ژبې ته دوستانو وژباړو په ډېرې اسانۍ سره. نو دغه اپلیکیشن دوستانو ستاسو لپاره ډېر زیات ګټور دی. هغه زده کوونکي چې دوی غواړي انګلیسي درسونه دوستانو ووایي او پښتو ته یې وژباړي په انګلیسي درس ویډیوګانې ورسره یې پښتو ته وژباړي د هغو لپاره هم ډېر دوستانو بهتر دی. راځو څنګه دوستانو دغه خپل موبایل ته دوستانو را ډاونلوډ کړو. را به شئ د پلی سټور په سر کې تاسو دوستانو دغه ولیکئ دوستانو را به شئ دغه لينګ ټوب دغه به دوستانو ټوب وي دغه به ورته ولیکئ او دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې دوستانو تاسو را انسټال کړئ او بیا کولی شئ تاسو له دې څخه دوستانو ګټه واخلئ. نو دغه دوستانو یو ښه اپلیکیشن دی تاسو لپاره او تاسو ته ښه ګټه کوي. تاسو کولی شئ له دې څخه ډېر څه زده کړئ. نو زه نوره ویډیو نه اوږدم که ویډیو مو خوښه وي ضرور دوستانو یو لایک ورکړئ. زموږ داسې نوي ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل وڅارئ. تر بیا چې زه به راځم تاسو په لوی الله سپارم. ښه وخت